السلام علیکم خوږو دوستانو. نن ویډیو کې درته ښایم چې څنګه د یوې نجلۍ زړه لاسته راوړی شي. خو د مطلب شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د دې لپاره چې یوه نجلۍ راجلب کړئ، هیڅکله د هغې تایید ته مه په تمه کیږئ. تر هر څه لومړی باید په دې پوه شئ هغه نجلۍ چې غواړئ ورسره اړیکه جوړه کړئ، د هغې تایید یا د هغې لخوا د اړیکې جوړولو ته مه په تمه کیږئ. همدارنګه د هغې د خوشحاله کولو لپاره له خپل حد څخه مه اوړه، زارۍ ورته مه کوه، ځکه چې که داسې دې وکړه نو دا به ورته واضحه کړي چې تاسې د هغې مهربانۍ ته اړتیا لرئ او باید پوه شئ چې میرمنې له دغه ډول رویې څخه تښتي. ښځې د داسې نارینه په لټه کې وي چې یو د لاسه ورکولو ته تیار وي، نه هغه نارینه چې یوازې له نورو تمه لري چې باید یو څه وکړي. ښځې د یو ثابت، مطمئن او د احساساتو له مخې صحتمند نارینه خوښوي، نه داسې نارینه چې نورو ته محتاج وي. نو د دې لپاره چې یوه نجلۍ په ثابت شکل راجلب کړئ، صفت او ستاینه یې مه کوئ. خپل ځان ته له هغې لوړ یا ورسره برابر ارزښت ورکړه، که نه برعکس لوبه دې له وړاندې بایللې ده.